د غازی امان الله خان کس د لری کېدو لامل معلوم شو. دا کس لری کېدو سره خلکو ولې غبرګون ښودلی دی. له غازی امان الله خان سره د طالبانو ستونزه څه ده؟ دا ویډیو تر پایه وګورئ او په اړه خپل نظر را سره په اخر کې شریک کړئ. د ملي رادیو تلویزیون د ودانۍ له دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ د اتل امیر امان الله خان د تصویرونو د لرې کولو په غبرګون کې پر ټولنیزو شبکو اعتراضونه په زیاتېدو دي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شاه امان الله خان له تصویرونو سره لیکلي دي چې زما او زما د هیواد د ازادۍ خوښونکو او هیوادپالو ځوانانو قهرمان یې شاه غازي امان الله. نامتو شاعر او لیکوال غفور لیوال د غازي امیر له عکسونو سره لیکلي دي یوه منظومه ستاینه دې پوره وړی یم. مخکښ ژورنالیست داود جنبش لیکلي دي چې 3 ملي ارزښتونه ملي بیرغ د خپلواکۍ اتل او جمهوریت په یوه میاشت کې وټوکل شول. او د ګڼو افغانانو ترڅنګ بیا مریم احمد سید دا پوښتنه کړې ده چې له امیر امان الله خان سره د طالبانو ستونزه څه ده؟ عثمان منصور لیکي طالبان باید هر څه په خپل زړه ونه کړي. د ملت خوښې ته هم باید وکتل شي. په داسې کړنو ملت مایوسه کوي. غازي امان الله خان که ښه نفر و که بد نفر و، زموږ ملت یې د انګریز څخه آزاد کړی. اوس باید طالب د رسنیو مخ ته راشي او خلکو ته قناعت ورکړي. عمر عثمان وایي دغه ټول د کفرستان فرمایشات او غوښتنې دي او د خپلو هغو لاسپوڅو په واسطه یې کوي چې د طالبانو په لیکو کې شتون لري او په هر ولایت او هرې ولسوالۍ کې شته. په ورته مهال حبیب الله وایي چې ستونزه یې له دې سره نه ده، د ده له فکر سره ده. دوی غواړي زموږ راتلونکي نسل ته د شاه غازي امان الله خان پر ځای قائد اعظم او پرویز مشرف اتلان او غازیان ورمعرفي کړي. د دوی ستونزه ټولو ته معلومه ده. هغه کسان چې یا یې مخکې خدمت کړی دی یا یې اوس کوي او یا هم په راتلونکي کې ورنه تمه کیږي نه یې پرېږدي که په هر قیمت وي. آن که دوی هر څه له لاسه ورکړي خو پرې به نږدي چې څوک د دې هېواد په ګټه قدم واخلي. ولی خان هم پر خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان هیڅ ملي ارزښتونه نه پیژني. هغه کبرجن مغرور او خودخواه خلک دي. دوی فکر کوي چې فقط همدوی ملي اتلان دي خو دوی خبر نه دي چې 20 کاله د خلکو د دسترخوان څخه په ډېره سپین سترګۍ ډوډۍ خوري. دوی خبر نه دي چې یوه بوجۍ وړه په 2500 دي. فقط کبر او غرور د دوی پیشه ده. لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. تاسو که هم د غازي امان الله خان د عکسونو د پاکولو په اړه کوم نظر لرئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل ښه وخت ولرئ.